بل ځکه فرمای بل الانسان علی نفسه بصیره، هر انسان ته خپل ځان ښه معلوم دی، هر انسان په خپل حالاتو باندې ښه لیدونکی دی چې څومره د الله د حکم تابعدار یم او څومره د هغه خلاف، څومره د رسول الله علیه السلام په طریقه روان یم او څومره چې کوم دی د هغه د طریقې نه خلاف یم، څومره ګناهونه کوم د شپې او د ورځې، هر چا ته ښه پته ده. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القى معاذیره، اگر چې دا عذرونه پیش کوي او لګیا د بانی مانی کوي، دا بانی خو بیا نه قبلېږي د الله په دربار کې. په بانو باندې به ما ته جنت ګټو. مذهب زمون اسلام په مذهبونو کې اوچات، قرآن حدیث آواز په آوازونو کې اوچات، مذهب زمون اسلام په مذهبونو کې اوچات.